نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين خوږو طالب علمانو دا زمون سره د سوره انفال الدرس الثاني الف یعنی دا چې دا زمون سره څلورم درس دی او آیاتونه زمون سره دي د 29 نواله د 37 پورې دا آیاتونه دي لاول د دې ترجمه خدای د پر تاسو خپل کتابونه چې کوم دي نه ځانه مخه ته کې دی چې تاسو ترجمه په ذهن کې کړئ یا ایها الذين آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچریتا الله نه ویری دی یجعل لكم نو الله بتاسو لرا وګرځي فرقانا فیصلکن فتح بدر کی الله تعالی تاسو ته ويكفر عنكم وبرج استاسنا سيئاتكم گناهونه استاسو ويغفر لكم او بخشش کی تاسو ته والله ذو الفضل العظيم او الله رب العزت د فضل خاوند دی او یاد کې هغه وخت يمکر بك الذين چې تدبیر کو بتا باندې هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوکا د پاره دي چې قید کی تعالی را او یقتلوکا یا قتل کی تعالی را او یخرجوکا یا وباسی تعالی را ويمکرون دوی چال کولو ويمکر الله او الله هم تدبیر کولو والله خیر الماکرین او الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی دی واذا تتلى کله چې ولوستل شي علیهم په دوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا نو قالوا دوای قد سمعنا یقینا موږ اوریدلی دي لو نشاء کچری موږ غواړو لقلنا نخامخا موږ وایو مثل هذا پشان د قرآن ان هذا ندی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر افسانی د بخانو خلقو وإذ قالوا اللهم وكل چوي دوی ان كان كچریوی هذا دا قرآن هو الحق حق من ربك من عندك استاد طرفنا نفعمتر راوره علينا بمن باني حجارة كان من السماء دا اسمان ناوئتنا يا راوله بمن باني بعذاب عليم عذاب درناك وما كان الله او ندي الله رب العزت ليعذبهم چه عذاب ورکی دویتا وانت فيهم چې تو بدوي کې وما كان الله او ندي الله رب العزت معذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وهم یستغفرون چې دوی بخنه غواړي وما لهم او سشوي دي د دوی د پاره الله يعذبهم الله چې عذاب نه ورکړي دوی ته الله رب العزت وهم او دوی چې دي يصدون منکای خلق عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه وما كانوا اولیاء او ندی دوی متولیان یعنی نگرانان ان اولیاءه او ندی نگرانان د دې متولیان د دې الا المتقون مگر پرهیزګاران خلق ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي وما كان صلاتهم او ندی منځ د دوی عند البيت په مسجد حرام کې په خانه کعبه کې الا مکاء مگر شپیلی وحل و تسدیتا او لاسونا پڑاقول نفذوقوا العذاب اوزک عذاب بما کنتم تکفرون پسبب دے چی تاسو کفر کول ان الذین بشکا کسان کفرو چی کافران دی ينفقون خرچ کئی اموالهم خپل مالونا لیصدو د پار دی چی من کی خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا فسینفقونها زرد چی دوی بدا خرچ کی ثم تكون وبیا وشي عليهم پدی باندې دوی حسرتا افسوس کوونکی ثم يغلبون او دوی بیا مغلوب شي والذین کسان کفروا چې کافران دي الى جهنم يحشرون راجم وکړي شي جهنم
لیمیز الله الخبیث د پاره دی چې الله رب العزت جدا کی هغه ناپاکه من الطیب د پاکونه ويجعل الخبيث او ګرځي دا ناپاکه بعضه ځینې علی بعضې په بعضو باندې فیرکمه او ډېرې کړي دوی لره جمیعا ټول فیجعله او به ګرځي په جهنم په جهنم کې اولئک دا کسان چې دي هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. خوږو طالب علمانو دا د دې رکوع د درس څلورم نمبر د چې د هغې ترجمه تاسو ته وشوله. اوس د دې نه وروستو زموږ سره چې په دې رکوع کې زموږ سره کوم سوالات دي په دې درس کې نو په هغې کې اولنی سوال دا دی اس سبق میں تقوی کی کیا انعامات بیان ہوئی ہے. ستاسو په دې مشرق کې دی تاسو کتاب مخې ته پروت دی چې په دې سبق کې د تقوا الله رب العزت څه انعامات بیان کړي دي. نو د هغې جواب دا دی چې اے مومنو اگر تم تقوا اختیار کروگے تمہیں درجہ ذیل 3 فائدے اور 3 انعامات آپ لوگوں کو دو گا. کہ تاسو تقوا اختیار کړله نو دا لاندې کوم انعامات او فائدې چې دي الله رب العزت په تاسو نه درکړي. نو په هغې کې اولنی انعام دا دی چې حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت چې الله رب العزت په تاسو کې کوم دی د حق او د باطل په منځ کې و تاسو مطلب دی دغه صلاحیت په الله رب العزت تاسو له درکړي. او چې څنګه په دې آیت کریمه کې الله رب العزت فرمایلی دی ويجعل لكم فرقانا چې زه به ستاسو دپاره وګرځم یو فیصله کن فتح به تاسو ته درکړم یعنې د حق او د باطل په منځ کې به زه تاسو ته چې کوم دی تمیز تاسو ته وښیم تاسو به تمیز کولی شئ ځکه د فرقان معنی ده الفرق بین الحق والباطل چې د حق او د باطل په منځ کې یعنې تمیز کول نو دې د فرقان ویلی شي. نو د هغې د تقوا اولنی انعام دا دی چې الله تعالی به تا ته د حق او د باطل په منځ کې دغه صلاحیت په الله تعالی درکړي. دویم نمبر انعام دا دی که تاسو تقوا اختیار کړه ګناهو پر پرده ډالنا چې الله رب العزت پس تاسو په ګناهونو باندې پرده واچوي یعنې مټا دینا. الله رب العزت پس تاسو ګناهونه ورجې لکه څنګه چې په دې آیت کې دی ویکفر عنکم سیئاتکم الله رب العزت پس تاسو ګناهونه چې کوم دی دا به ستاسو نه څه کي دا به ستاسو نه میټاو کي ستاسو نه به ختم کي. او دریم انعام دا دی ګناهو کې بخشش لکه څنګه چې په دې آیات کې دی ویغفر لکم چې الله رب العزت پس تاسو د ګناهونو بخشش تاسو ته وکړي. نو دا درې انعامات چې کوم دی الله رب العزت چې کوم سړي تقوا اختیار کړله نو اللہ تعالیٰ کو تدادری نامات چکم دے ورکی حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت گناہوں پر پردہ ڈالنا یعنی مٹا دینا گناہوں کی بخشش یعنی گناہوں نے چکم دے بخل. بیا تم سر سوال نمبر 2 دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعی کی طرف اشارہ ہے؟ شبتی آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت کمی واقعی طرف تجکم دے اشارہ کری دا. نو دامی جواب دارے چی تاسو دا یاد ساتھی چې په دې آیت کې د نبوت په 14 کال باندې هغه واقعي طرف ته اشاره ده چې کله مشرکین مکه چې کوم مقصد دا دی سرداران قریش وو هغوی په دارالندوه کې چې کوم دی یو میټینګ چې کوم دی راوغوښتلو. دارالندوه معنا ده مشورې کی ګر یا مشورې کی عمارت یعنی پارلیمنٹ هاوس یعنی هغه ځای چې په کوم ځای کې به دوی مشورې کولې هغې ته دارالندوه ویلی شي. نو هغې کې چې کوم دی دوی میټینګ راوغوښتلو او په هغوی کې د هغوی ایجنډه دا وه چې دا خبرې چې کوم دی مخې ته کېښودلی شوي چې دا اولنۍ خبره د پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم په باره کې دا راغله کہ اسی قید کیا جائے لکه څنګه چې په دې آیات کریمه کې دی لیثبتوک چې مشوره راغله چې دې چې کوم دی دې قید کړی شي. نو شیطان هم په دې مشوره کې ناز نه ورته وایي چې نه که تاسو دې قید کړئ نو قریش د چې کوم خاندان دی بنو هاشم هغه به راشي او دې به آزاد کړي. نو بیا دویمه خبره دا راغله چې یہاں نکالا جائے یہاں سے نکالا جائے چې د دې ځای نه دی وکاږئ جراوطنې کوي د دې ځای نه چې کوم دی دی دغه کوي. نو بیا ورته شیطان وایي چې نه که تاسو د دې ځای نه وکاږئ نو د دې سړي په خوله کې دومره اثر دی چې هلته به ځان نه ملګري پیدا کړي او بیا به دوباره په تاسو باندې حمله وکړي او دغه څه به نه واخلي. نو په دې کې بیا ابو جهل پاڅېدلو او هغه دا خبره وکړله
چې دا پیغمبر چې کوم دی د قتل کړی شي. نو شیطان ورته وایي چې اوس دې صحیح خبره وکړله او د هغې د قتل دپاره دې داسې کار وکړی شي چې د هرې قبیلې نه دې یو کس چې کوم دی د هغه په قتل کې شریک کړی شي. نو دوی بیا د کومې قبیلې سره جنګېږي نو دوی دا چانګ چې کوم دی وچولول. نو په دې اخري دغه باندې فیصله وشوله چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دې قتل کړی شي. نو دوی دا تجویز وکړه، دا فیصله وکړله، خو الله رب العزت د دوی دا چال او د دوی دا سازش چې کوم دی هغه ناکامه کړلو او نبی علیه الصلاة والسلام صحیح سلامت د خپل ملګري سره د حضرت ابوبکر صدیق علیه السلام نه د مکې نه مدینې ته چې کوم دی هغو هجرت وکړلو. لکه څنګه چې په دې آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي ویمکرون، دوی چال وکړو، ویمکر الله او الله هم تدبیر وکړلو، والله خیر الماکرین او الله رب العزت بهترین تدبیر کوونکی دی. الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا غزل صحیح سلامت ویستلو. دریم نمبر سوال زمون سره دی کفار کی مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ چې کافرانو دا سوال وکړلو، ابو جهل یعنی د بیت الله شریف پردې نیولې دي او چې وایي چې وانترنا علیه حجارة من السماء، الله کدا قرآن په حق باندې، کدا مسلمانان په حق باندې، کدا دین اسلام په حق باندې، وانترنا علیه حجارة من السماء، الله د اسمان نه په مونږ باندې کاڼي راوغورئ. نو د هغې باوجود پې ولې داسې عذاب نه راتللو؟ نو د هغې وجې چې کوم دی د دې ذکر کوي دلته کې چې د دوو وجو د دوو وجو دغه سره الله رب العزت په دوی باندې عذاب نه راوستو. لومړنۍ وجه دا وه چې سپوم پیغمبر